یو سړي خپل مور په بیلګاډي کې کېنولې وه، هغې نه م یو پرده تاو کړې وه. لاره کې خلک را جمع شوي وو، باران نه کېدو، صلات استسقا مونځ یې کولو. ده تپوس وکړو وایي څه کوئ؟ وایي باران نه کېږي، سوکړه ده، خشکي ده، ډېر تکلیف دی، خو دعاګانې کوو نه قبلیږي. د منډې کړې وایي زه راځم. ورغې خپلې مور ته یې وایي مورې دعا وکړه چې باران وشي. چې مور یې لاس اوچت کړل که نه، نو لاس یې لا ښکته کړي هم نه و چې باران وشو. خلق حیران و چې په دې پرده دننه کم داسې قطب ابدال ناست دی چې دعا یې وکړه او الله رد نه کړه، الله قبوله کړه که نه. نو دی ورته وایي دا زما مور ده. ورغې پوښتنه یې ترې وکړه، مورې څه داسې دعا دې وکړه؟ مور یې ورته وایي بچیه ما الله ته سوال وکړو، الله که زما د حیا او پرده ستا په دربار کې قابل قبول د زما د حیا د برکته باران وکړه، نو رب العالمین باران شروع کړ. علامه جیون تفسیر لیکلی دی، هغه وایي د کوم قوم زنانه چې بازارونو کې ګرځي که نه، د هغې قوم رب د هغې قوم دعاګانې نه قبلوي. اے مورې کله نه چې ته غفلت کې شوې، اے مورې کله نه چې تا غټ موبایل په لاس کې واخیسته، اے مورې کله نه چې تا د حیا او پردې هغه برقه وغورځوله، وړوکی ماسک دې پوزې ته واچو، کله نه چې ستا مخ په نظر راغې، کله نه چې ستا د سر ویښته په نظر راغلل، کله نه چې د پردي دکاندار سره ستا حیا ختمه شوه، پرده ختمه شوه، او کله نه چې ته د بې حیایۍ په دلدل کې ډوبه شوې، کله نه چې ستا تصویر د صابون په پیکټ باندې جوړ شه، کله نه چې ستا تصویر ساین بورډ ته وخته، او کله نه چې په پردو ودونو کې د ډمو په شکل کې د سټیج ته راووتې، او کله نه چې ته په فیسبوک باندې د پردو هلکانو سره تا د خپلې حیا جنازې وویستلې. ډېر په درد سره په افسوس سره نن تاسو ته یو درد پرېږدم ښه، او هغه درد دا دی موږ بل جنید بغدادي نشو پیدا کولی.